د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دا ور هم ستاسو د خوښې خپرونه زما هیواد یا میهن من له ختیځ کونړه درته وړاندې کوو. په نننۍ خپرونه کې مو یوه ډیره مهمه موضوع څیړلې، د غازي آباد او ناړیو ولسوالیو ترمنځ د 14 کیلومتره سړک د قیر کولو چارې دي چې له کلونو راهیسې د دې سیمې د خلکو لوی ارمان و. دغه سړک چې یوه برخه یې د ناړۍ او بله برخه یې د غازي آباد په ساحه کې موقعیت لري، اوس د قیر کار پرې پیل شوی. د دې سیمې خلک د اسلامي امارت څخه ډیر خوښ دي، وایي چې د سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د دواړو ولسوالیو د خلکو تګ راتګ اسانه شي، بلکې د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسونه به هم له ډیرو اسانتیاوو برخمن شي. په دې اړه مو د سیمو له اوسیدونکو سره خبرې کړي. له موږ سره اوسئ او خپرونه راسره تر پایه وګورئ. د اسداباد ښار څخه د غازي آباد او ناړۍ ولسوالیو موټر چلوونکي د دې سړک د قیر پروژې له پیل څخه ډیر خوښ دي او دا یې د سیمې لپاره یو مهم پرمختګ وباله. د دوی په وینا دغه لار خامه ده او موټر چلوونکي پکې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه یوازې د دوړو خټو او ګردونو له امله بلکې د موټرونو نواقصو او تخنیکي خرابیو تر پوزې راوستي. دوی وایي د ژمي په موسم کې د بارانونو له کبله لار ډیره ښویېږي او تګ راتګ پکې ډیر ستونزمنېږي. دوی زیاتوي چې اوس د سړک د جوړېدو له پیل سره هیله مند دي چې نه یوازې به د موټرونو ساتنه اسانه شي، بلکې د وخت سپما، د ترافیکي خوندیتوب ښه کېدل او د سیمې د اقتصادي فعالیتونو پراختیا به هم رامنځته شي. موټر چلوونکي وایي له دې وروسته به د اسداباد، غازي آباد او ناړۍ ترمنځ د خلکو تګ راتګ په ډیره اسانه، خوندي او منظمه بڼه ترسره کیږي او دا به د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره یو مهم ګام وي. نوم مې حبیب الرحمن دی، د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم او مخکې د سړک د جوړېدو نه موږ ته ډېر زیات مشکلات په دې لاره کې که مریض به راسه وروره نو چې د علاج نه مخکې به هغې ته په لاره کې ډېره ستونزه رسېدله او اوس ډېر خوشحاله یم چې په دې لاره باندې کار شروع دی. نو د دې په لاره باندې ډېر کار شروع دی، نو ډېر خوشحاله یم په دې خاطر او الله دې وکړي چې دا سړک په خیر سره سر ته ورسېږي. نو ډېر زیات خوشحاله یم په دې باندې او نور هم ډېر مشکلات په دې لاره کې د سیلابونو د عمل او نور چې دا پراخه شي او پوخ شي ترکوري شي. نو ډېر خوشحاله یم. مخکې ډېر غوښتنې شوي خو عملي شوي نه وي. اوس الحمدلله اسلامي امارت نه موږ ټول ولس او ډریوران او مننه کوو چې په دې کار باندې پیل وکړو، دا کار یې شروع کړو. نو ډېر خوشحاله یم. زما نوم شفیع الله دی، د کونړ ولایت د غازي آباد ولسوالۍ د بارګام د کلي اوسېدونکی یم او شکر الحمدلله اوسه پورې د 20 کاله کې موږ خاورې وخوړلې په دې سړک کې، ډوډۍ هم د خاورو سره خوړلې ده. نو ډېر خوشحاله یم په سړک باندې. هم زموږ کورونو ته کوم ضرر رسي، یا دیرو ته کوم ضرر رسي، یا کوم ویالې ته کوم ضرر رسي، الحمدلله هغه هم جوړېږي، مشکل نشته. خو سړک داسې دی چې دا یو باچایي سیستم نه د ټول ولس پکې خیر دی او هغه داسې یو شخصي ضرر به مشکل نشته کې موږ مشکل نه لرو. موږ بیخي راضي یو د دې کار سړک د جوړولو نه. ناړۍ او غازي آباد ولسوالیو اوسیدونکي د دغې لویې پروژې له پیل څخه ډیر خوښ او هیله دي. دوی وایي چې د دې سړک د قیر کېدو ارمان یې له ډیرو کلونو راهیسې درلود، ځکه چې د لارې خراب حالت نه یوازې د خلکو د تګ راتګ ستونزې زیاتې کړي دي، بلکې د سیمې اقتصادي، ټولنیز او حتی تعلیمي پرمختګ یې هم اغېزمن کړی دی. اوس چې د رغېدو چارې پیل شوي، د دواړو ولسوالیو اوسیدونکي دا یو لوی پرمختګ بولي او وایي چې له دې سره به نه یوازې د ناړۍ او غازي آباد ترمنځ د تګ راتګ اسانتیا رامنځته شي، بلکې د نورستان، کامدیش او برګي مټال سیمو خلکو ته به هم د ترانسپورت، سوداګرۍ او خدماتو په برخه کې پوره اسانتیاوې برابرې شي. دوی زیاتوي چې د دغه سړک په بشپړېدو سره به د سیمې کرنیز محصولات په اسانۍ بازار ته ورسول شي، زده کوونکي او ناروغان به په مناسب وخت خپلو موخو ته ورسیږي او په ټوله کې به د خلکو ژوند ته یو نوی رنګ او خوځښت وروبخل شي. د سیمې مشران او ځوانان وایي چې دا پروژه نه یوازې د سړک جوړونه ده، بلکې د خلکو د اوږدمهاله ارمان تحقیق هم دی.
دوی زیاته کړې چې د دې پروژې له لارې به سلګونه خلکو ته د کار موقتې او دایمي فرصتونه برابر شي چې دا خپله د بیکارۍ د کچې په راکمېدو او د سیمې د اقتصادي ودې په معنا ده. دوی د اسلامي امارت له مشرانو څخه مننه کوي چې د خلکو ستونزو ته یې پاملرنه کړې او دا مهمه پروژه په عملي بڼه خلکو ته وړاندې کړه. دوی هیله لري چې د سړک کارونه به د کیفیت له مخې په ښه ډول ترسره شي او د ټاکلي وخت په دننه کې به بشپړه شي څو د نړۍ او غازي آباد ولسونه وکولی شي له دې پرمختیایي ګام څخه په بشپړه توګه ګټه واخلي. نوم مې جلال الدین دی، د غازي آباد د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د کلي نوم مې چې دی نشاګام دی. مرکزي کلی د غازي آباد غټ کلی دا کار چې شروع شوی موږ ډېر زیات خوشحاله شوي ځکه چې دا مخکې 20 کاله دا دغه روانه وه پروژه دلته کېږي هلته کېږي ونه شوله. اوس الحمدلله دا کار چې روان دی موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې زموږ مریض به پیدا شو ډېر مشکله باندې به چلته وتو دا مریض به ډېر دغه شو وردردېدو داسې زنانه به مریضه شو یا زخمي به پیدا شو یا بل مصیبت به پیدا شو. سړک خام و ډېر زیات وران نو خلکو ډېر مشکلات په دې سړک باندې لرل که نه انشاءالله کار روان دی انشاءالله نو الله دې وکړي چې دا کار سر ته ورسي نو په دې باندې ډېر خوشحاله ټول ولس خوشحاله دی ټول مشران په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شوي که چا یو ډېر زموږ هم راځي هغه هم خوشحاله دی وایي چې آینده د آبادي د ملک په دې باندې ترقي کوي خوشحالېږي نو زموږ مریض به اچغسرۍ ته ځي یا جلال آباد ته ځي هغه به ډېر خوشحاله او هغه مریض به هغه هدف ته ورسېږي ډاکټران به ورته ښه علاج وکړي که چېرته واقعا دا مریض دلته پاتې شي دغه شي نو دا سړک خام و ګاډي به جمپونه خواړه مشکلات اوس زموږ ډېر سر و اوس انشاءالله دا سړک روان دی موږ ډېر زیات خوشحاله شو تاسو نه ډېره مننه. بل لور ته د دغې سیمې قومي مشران وایي چې د سړک د دغې پروژې له امله د غازي آباد او نړۍ د یو شمېر خلکو د استوګنې کورونه بڼونه او شخصي ځمکې د پروژې په مسیر کې راځي او د هغوی ملکیتونه زیانمنېږي. دوی وایي که څه هم د سړک جوړول د ټولې سیمې لپاره یو لوی پرمختګ او اسانتیا ده خو د هغو خلکو ستونزه باید له پامه ونه غورځول شي چې کورونه یې له منځه ځي یا د هغوی کرنیزې ځمکې تخریبېږي. قومي مشران ټینګار کوي چې حکومت د خلکو د ملکیتونو د تاوان په بدل کې بدیلې ځمکې یا هم مناسبه مالی مرسته ورکړي ترڅو خلک د پروژې له پرمختګ سره همکاري وکړي او د دوی حق ضایع نشي. د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې دوی د پرمختګ مخالف نه دي خو غواړي عدالت رعایت شي او هر اغیزمن کس ته د ملکیت د ارزښت مطابق جبران وشي. د دوی په وینا که دا غوښتنه ومنل شي نه یوازې به د خلکو ستونزې حل شي بلکې د پروژې عملي چارې به هم په لا ښه ډول پر مخ ولاړې شي او د حکومت او ولس ترمنځ به د باور فضا نور هم پیاوړې شي. زما نوم حبیب الله ساخي دی، د نشاګام د کلي اوسېدونکی یم او د دې بارګام د مرکزي لیسې مدیر. نو سړک خو که ووایم چې د ژوند لومړنی ضرورت دی او انسانان نه چې بلکې حیوانات به هم دې ته خوشحاله وي ځکه چې ډېر مشکلات د سړک د راتللو څخه حلېږي. یوازې دا نه ده چې ضرورت دی خو د مشکلاتو د حل یوه ذریعه هم ده. ډېر زیات خوشحاله یو په دې باندې چې دلته زموږ دا سړک پخېږي او غټېږي خو بعضې ستونزې هم دغه کلي دي ځکه چې هغه داسې د دې کلي که درته ووایم چې دغه پټي د هر چا یو د باغ او یا د شفتلو پټی دی که نو هغه تاسې په خپله وینئ چې ډېر زیات پکې خراب شوي دي خو د حکومت نه م هیله دا ده که په وس کې وي ولې نه حکومت دی وس کې به حتما وي که د دغه دپاره یو بدیل چې دغه خلک ډېر زیات غریبانان دي مشکلاتو سره دوچاره دي هېڅ بل دغه نه لري نو که دغه وکړي ډېره زیاته مننه به وي د حکومت نه او که تاسې هم دا غږ ورسوئ همالته ځکه چې تاسې ولیده چې دا د نشاګام علاقه ګوره دا د یو من تخم نه زیات خلک نه لري. اوس مطلب دا سړک حیاتي جوړېږي په دې ډېر زیات خوشحاله یو او دا زمونږ ډېره د عمرونو تقاضا وه خدای پاک اوس رحم وکړه د دې امارت اسلامي په موجودګۍ کې به خصوصا د دې ولسوال او د محترم قماندان صاحب په شمول چې مثال دی کې ډېرې هلې ځلې وکړي خوشحاله یو ډېر زیات او دا زموږ لپاره حیاتي پروژه ده غټه پروژه ده اولنۍ پروژه ده په غازي آباد کې چې پلی کېږي نو ډېر زیات خوشحاله یو او کوم خلک چې لګېږي باید د دې غازي آباد د ولسوالۍ نه
ولګيږي به خصوصا چې د کمې خاورې څوک متضرر کیږي د هغه کلی خلک پکې ولګيږي په کار شي او مطلب دا واده وسه شوی چې بل ځای مون خلک نه راولون هغه دغه وخت خبره ده چې څومره خلک په لګي اوس خو تاسو یې نشئ ماشینریانو کار دی وختونه هم د حکومت نه دا سړک مطلب دا په هغه معیاري شکل جوړ شي کله څنګه چې دا کار روان دی او بل غوښتنه هم دا ده چې مطلب امارت وس ولري او مطلب دا امکانات ولري وس به یو کوم امکانات ولري د خو واځي غازی آباد نه د غمزه کې تاسو نه خرابېږي د خلک کمزوري دي او د سره کومک کوشي نو ډیره بخي د دې سړک د جوړونې پروژې مسول انجنیر وایي چې دغه پروژه به د 440 میلیونه 215,000 او 388 افغانیو په لګښت بشپړېږي د په وینا دا پروژه به د 2 کلونو په موده کې بشپړه شي او ټول تخنیکی معیارونه به پکې په پام کې ونیول شي څو دا سړک د اوږدې مودې لپاره د خلکو د استفادې وړ پاتې شي انجنیر زیاتوي چې د سړک ټولیز عرض 12 متره دی له دې جملې 6 متره قیر او 3 متره شولډر یا غاړې دي چې د موټرونو د تګ راتګ لپاره مناسبې فاصلې او خوندیتوب تضمینوي د په وینا د سړک په اوږدو کې به د اوبو د تیریدو کانالونه پلچکونه او اړینې حفاظتي دیوالونه هم جوړیږي څو د بارانونو او سیلابونو پر مهال د سړک زیان مخنیوی وشي انجنیر زیاتوي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به د نړۍ او غازی آباد ولسوالیو ترمنځ نه یوازې د خلکو د تګ راتګ ستونزې کمې شي بلکې د سوداګرۍ روغتیا زده کړو او نورو ټولنیزو چارو په برخه کې به هم مناسب بدلون راشي د په وینا د پروژې پر مهال بلزګونه کسانو ته د کار موقتي او مستقیمي فرصتونه برابر شي چې دا خپل د سیمې د خلکو لپاره یو اقتصادي ملاتړ بلل کیږي هغه وایي چې د ټي ایچ ام شرکت انجنیران او تخنیکی ټیمونه په دوامدار ډول کار کوي او هڅه کوي چې د کیفیت سرعت او د خلکو د رضایت ترمنځ ښه توازن وساتي د په باور کله چې دا پروژه بشپړه شي نه یوازې به د غازی آباد او نړۍ خلکو ته ژوند اسانه شي بلکې د کونړ د مرکز اسداباد او نورو ولسوالیو ترمنځ به هم اقتصادي او ټولنیزي اړیکې پیاوړې شي زما نوم انجنیر محمد الله دی یو تن انجنیر یم چې د شرقي نورستان او د کونړ ترمنځ غځېدلی سړک چې 14 کیلومتره دی په دې کې فعلا کټینګ او سایډ کټینګ روان دی جریان لري او په دې کې موږ تقریبا 6 متره پوخ سړک لرو کریجوی یو نیم متر شولډر دي شانه وته وي او د غره طرف ته خام ډرینیج لرو نو په دې کې موږ زیات سټرکچر هم لرو چې تقریبا تر 100 زیات کلوټي دي واشونه دي او یو پکې 20 متره په طول باندې پل لرو د دې پروژې قرارداد تقریبا 2 کال دی خو ان شاء الله کارونه ډیر ګړندې کړي دي چې د 2 کال مخکې بشپړ کو او خلکو ته زمينه د سہولت برابر شي فعلا په د سړک کټینګ روان دی چې په دې کې سافت او هارد کټینګ هم دی په ډیر اندازه حجم باندې او هغه پسې بیا د سبګریډ طبقه سبګریډ طبقې نه وروسته بیا سټپ بای سټپ نورې طبقې دي سب بیس بیس کورس بیا اسفالټ په ورته وخت کې د غازی آباد ولسوال وایي چې د دې سړک د پروژې د پیل او عملي کېدو لپاره یې له اوږدې مودې راهیسې نه ستړي کېدونکې هڅې کړي دي د په وینا د ولسوالۍ د ولسي استازو قومي مشرانو دیني عالمانو او د کونړ والي په ګډون یې وخت ناوخت غونډې او ناستې ترسره کړي څو دغه مهمه پروژه د خلکو په غوښتنه عملي بڼه خپله کړي نوموړی زیاتوي چې د سړک جوړول نه یوازې د غازی آباد او نړۍ ولسوالیو لپاره بلکې د ټول ولایت د پرمختګ لپاره یو حیاتي اهمیت لري ځکه دا د خلکو د تګ راتګ سوداګرۍ روغتیایي خدماتو او تعلیمي چارو په برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کوي ولسوال ټینګار کوي چې دا پروژه د ولسونو د ګډو هڅو ملاتړ او یووالي پایله ده او له همدې امله به د هغې د پلي کېدو چارې هم په شفافه او اغېزمنه توګه پرمخ ځي نوموړی ډاډ ورکوي چې د سړک د جوړېدو ټول مراحل به د دقیق څار لاندې ترسره شي او د کیفیت له اړخه به هیڅ ډول کمزوري ته اجازه ورنه کړي د ده په وینا د دې پروژې له بشپړېدو وروسته به د غازی آباد او نړۍ ولسونه د اوږدې مودې وروسته خپل ارمان ته ورسیږي او د سیمې د خلکو ژوند به په عملي ډول بدل شي ولسوال له خلکو وغوښتل چې د پروژې په عملي چارو کې همکاري وکړي څو دغه د ملي ارزښت وړ پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت کې بشپړه شي
د غازی آباد دغه پروژه نه تنها د غازی آباد لپاره بلکې د نړۍ کامدیش برګ مټال دا یو لوی پروژه ده. په الحال د لپاره خو کارونه ټول د ماشینګرۍ روان دي، خو چې کله کارونه شروع سي نو امیدوار یو موږ سره انجینر صاحبانو سره کومې خبرې کړې دي حتی ډېر ځوانانو ته د کار زمینه کې برابرېږي، ډېر بېروزګارو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، ځکه دا یې ژمنه راسره کړې ده چې ټول د غازي آباد خلک به په دغه پروژه کې لاس په کار کېږي. حتی تر دې ویلي دي چې په غازي آباد کې به کېدلی سي داسې بېکاره ځوانان پیدا نه سي، موږ به ورته ضرورت یو دوی به کېدلی سي موږ بیا بل ځای مجبور سو او کار ته خلک راولو. او بل په دې برخه کې نو طبعا دا یو غټه پروژه ده، نو دې کې به کورونه له منځه ځي، بازار به له منځه ځي او مځکې به له منځه ځي. دا یو غټه ستونزه ده، دغه ستونزه له ولایتي ادارې سره هم شریکه سوې ده، د دې د حل دپاره کمیټه تعین سوې ده او موږ هم د خپل توان مطابق خپله وسه کړې ده، خلکو ته تر دې وخته جواب ورکړی ده، کینت هم ورکړی ده، ولایتي اداره هم ډېره نه ده ستړې کړې. او بل دغه پروژه خو یو مهمه پروژه ده، نو مشکلات به وي او راځي به، خو د حل دپاره به موږ انشاءالله پوره کوشش کوو. دغه پروژه خو لکه مخکې چې ما یادواري وکړه غټه پروژه ده، دا په پروپوزل کې یا په د نقشه کې د وزارت نه چې ورکړل سوې ده. دا یو غټه پروژه ده، په 2 کالونو کې دوی ته وخت ورکړل سوی چې 2 کالو په جریان کې به دا تطبیقېږي. بل لور د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د غازي آباد او نړۍ ترمنځ د سړک د قیر پروژې پیل د ولایت لپاره یو له مهمو او بنسټیزو پرمختیایي ګامونو څخه دی. د ده په وینا د دغه سړک جوړول د خلکو د اوږدمهاله غوښتنو یو عملي ځواب دی. د غازي آباد سړک په اړه باندې دا خو 15 کیلومتره سړک دی، اساسي ډول باندې رغېږي چې 15 کیلومتره طول او 2 متره عرض او اسفالټ جوړېږي، صحیح اساسي نالۍ وي او د دې شولډر او د دې ارس پول او پلچک هر کې جارسب کې جوړېږي. د دې بودیجه 440 میلیونه روپۍ ځانګړې شوې ده، د جوړېدو نیټه 2 کاله ټیم ورته ورکړې. د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او زما هیواد یا میهنې من د خپرونې قدرمنو مینوالو، د کونړ ولایت څخه زموږ خپرونه همدومره وه. یو ځلې بیا چې مو زه لطف الله خاموش په یوه بله خپرونه کې درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په سپېڅلي رب سپارم. لوی الله مو مل.